السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي، په دې هیله چې خوښ مو سي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د سیریز تر ختمېدو وروسته ګڼ شمېر افغان لوبغاړي د پاکستان سوپر لیګ کې د ګډون لپاره پاکستان ته رسېدلي دي او د خپلو لوبډلو سره یوځای سوي دي، او پاته لوبغاړي کابل ته رسېدلي دي. ځینې لوبغاړي په دوبۍ کې پاته سوي دي. داسې نور تازه معلومات مې هم درته چمتو کړي دي، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز پاکستان ته رسېدلي دي. د پاکستان سوپر لیګ پی ایس ایل کې اسلام آباد یونایټډ لوبډلې دوه افغان لوبغاړي هم له خپلې لوبډلې سره یوځای کړي او په راتلونکو لوبو کې به د لوبېدو لپاره چمتو دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کیڼ لاس چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقي او ویکټ ساتونکی رحمان الله ګربز کراچي ته رسېدلي دي. دواړه به د اسلام آباد راتلونکي سیالۍ ته د انتخاب لپاره موجود وي. بلخوا مجيب رحمان او راشد خان هم د پاکستان سوپر لیګ کې د ګډون لپاره کراچي ته رسېدلي دي او د خپلو لوبډلو سره یوځای سوي دي. راشد خان به نن شپه د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې پر وړاندې د خپلې لوبډلې په ګټه ولوبېږي او مجيب رحمان به د پېښور زلمي لوبډلې استازیتوب کوي. وهاب ریاض وایي په شلوریزه کرکټ کې نو بال کول جرم دی. وهاب ریاض وایي زه هڅه کوم چې په پی ایس ایل کې په ښې کارکردګۍ سره بیرته راستون سم. په شلوریزه کرکټ کې نو بال کول جرم دی. هر توپ اچوونکی هره ورځ غوره کارکردګي نه کوي. نوموړی وایي په شلوریزه کرکټ کې د توپ اچوونکو ټکول او پر هغوی شپږیزه کومه لویه خبره نه ده. تېروتنې باید اصلاح سي او په دې ډول تېروتنې له منځه یوړل سي. د 1999 کال نړیوال جام پر مهال شعیب اختر ولې سټیو په وژه وهلی و. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی شعیب اختر په 1999 نړیوال جام کې د استرالیا لوبډلمشر سټیو سره د وژې وهلو لامل په ګوته کړ. شعیب اختر له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د استرالیا لوبډلمشر سټیو په 1999 نړیوال جام کې په ښکاره سوځېدلی و، خو لوبڅار هغه هوټ ور نه کړ چې له امله هغه ډیر غوسه سو. شعیب اختر ویلي دي چې په دې سخت په غوسه سوی و چې سټیو د 1999 کال نړیوال جام پر مهال اوټ کړی و، خو لوبڅار هوټ ور نه کړ نو ځکه هغه په وژه ووهلو. دغه پخواني چټک توپ اچوونکي ویلي دي چې هیڅ کله یې له لوبڅارانو سره بد چلند نه دی کړی او دا هم وایي چې مور مې راته وویل چې د هیواد نوم بدنام نه کړي او نه هم ارامې پیسې وخوري. شعیب اختر وایي چې د لوبې پر مهال به ډیر په غوسه کېدی. په خپل کریر کې له 40 څخه تر 10 ځله دومره په غوسه سوی چې غوښتل یې لوبڅاران په سینه په سوک ووهي یا هم د توپ وهونکي په سر بیټ ووهي. زیور فرید افغانستان سره په وروستۍ لوبه کې ګلبدین نایب هاوټ کړ. له هغې وروسته یې قصداً د هغه په مخ کې ودرېدی او د ګلبدین نایب هغه سټایل یې وکړ چې هغه یې د لوبغاړو د سوځولو په خوشحالۍ کې کوي. د کرکټ نړیوالو شورا وایي د فرید دا کړنه د سپورټي اخلاقو خلاف وه او د همدې له امله هغه ته یوه منفي نمره ورکړو. همدغه راز په دغه لوبه کې د متحده عربي امارات لوبډله هم جریمه سوه. د کرکټ نړیوالو شورا وایي متحده عربي امارات لوبډلې په درېیمه شلوریزه لوبه کې په خپل ټاکل سوي وخت کې اورونه ترسره نه کړه. د سلو اور ریټ سره مخ سوه چې له امله یې د لوبې د فیس 60 سلنه جریمه کړه. سریلانکا کرکټ بورډ اسرانګا ته اجازه ورنه کړه چې پی ایس ایل کې ولوبېږي. د سریلانکا کرکټ بورډ د پاکستان سوپر لیګ پی ایس ایل اتم پړاو کې د ګډون په مخه خپل تکړه سپینر وینندو اسرانګا ته له اجازې ورکولو څخه ډډه وکړه. د معلوماتو له مخې اسرانګا چې د کویټه ګلیډیټرز له لوري په پلانټینیم کټګوري کې اخیستل سوی و، د سریلانکا کرکټ بورډ ورته اجازه نه ده ورکړې چې له امله یې نسي کولی چې په دغه لیګ کې ګډون وکړي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.